بچې مونږ کره سپوږمۍ راکوزه شوې بچې مونږ کره سپوږمۍ راکوزه شوې نه بیبي دا خو هغه ده څومره ښه ده بچې مونږ کره سپوږمۍ راکوزه شوې نه بیبي دا خو هغه ده څومره ښه ده بې لالچه مینه هر چا سره وکئ بې لالچه مینه هر چا سره وکئ دا د مفتو مشوره ده دا شعر بیا ووایه جي دا پکې نوی شعر دی ښه بې لالچه مینه هر چا سره وکئ دا د مفتو مشوره ده څومره ښه ده په مړاوو سترګو کې څه بلا رازونه بندو دغه تصویر ته مې بیخي د سا رګونه بندو او دې مسافر به ځنکدن کې څه ارمان کړي وي سترګې یوازې وې په شونډو یې غاښونه بندو او په ما د خپلې بېوسۍ مدام دروغ ویلې زه هره ورځ بچي ته ویم چې دوکانونه بندو. السلام علیکم ګرانو مینوالو ستاسو ورور یم امیر قرار په خپل ادبي پروګرام د زړه قرار کې دا شاعران ملګري دا لیکوالان ملګري م راوستي دي ستاسو مخې ته م کینولي دي او ستاسو دپاره م د خشته خشته شعرونه غزل نظم ریکارډ کړي دي او ستاسو مخې له م راوړي دي نو دغه شان کې نن بیا تکل کړی دی راغلي یو د مردان سیمې حسن آباد ته چې په هغې کې زموږ ډېر خوږژبې شاعر مشتاق احمد مشتاق صاحب چې کوم دی نن زموږ او ستاسو وړاندې دی نو د هغې نه به د هغې ژوند پوښتو او د هغې شعر او شاعري به هم ستاسو مخې له راوړو نو د ټولو نه مخکې خو مشتاق صاحب تاسو ته په خپل ادبي پروګرام د زړه قرار کې هرکلی کوم ډېره مننه ستاسو دلته زموږ ځای ته په راتګ زه تاسو ته هرکلی وایم ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو راغلئ او ما ته او زما د ملګرو ته هم دا درناوی راوبخه ستاسو ډېره مننه ډېره زیاته مننه مینوالو تاسو وکتل چې څنګه موږ ذکر وکړلو چې یاره نن راغلي یو د مردان سیمې حسن آباد ته او په هغې کې ډېر خوږژبې شاعر چې کوم دی هغه نن زموږ تر څنګ دی او په لومړي ځل به چې کوم دی زموږ د پاڼې نه تاسو ګورئ په ویډیو باندې نو ستاسو وخت ډېر زیات نه اخلو او راځو د مشتاق احمد لالا نه ډایرکټ چې کوم دی شعرونه ریکارډ کوو ستاسو مخې له راوړو نو لالا زموږ د مینوالو ته څه ډالۍ کوې ارشاد دا زه به ورته څه شعرونه دي کوم چې ساګر جان صاحب د پیج نه ډېر مشهور شوي دي په ټیک ټاک باندې او مغه غزل څه شعرونه ورته ووایم مطلب ده د نشې نه مې توبه ده څومره ښه ده د نشې نه مې توبه ده څومره ښه ده د یار سترګو کې نشه ده څومره ښه ده غریب نه یم زما دومره سرمایه ده غریب نه یم زما دومره سرمایه ده یو پوزې او مسله ده څومره ښه ده د جانان ښایست د دې نه ډېر سیوا دی د جانان ښایست د دې نه ډېر سیوا دی دا ښایست یې خلاصه ده څومره ښه ده په اغیار پسې نور نه تړو نیتونه په اغیار پسې نور نه تړو نیتونه درسته کړې مو قبله ده څومره ښه ده ما د عشق په مدرسه کې ځان داخل کړ ما د عشق په مدرسه کې ځان داخل کړ دا اوله سپاره ده څومره ښه ده او مونږ مذهب او پښتو څنګ په څنګ ساتلي مونږ مذهب او پښتو څنګ په څنګ ساتلي دا جومات او دا حجره ده څومره ښه ده او د هغې مخکې چې ځان مې په نظر شو د هغې مخکې چې ځان مې په نظر شو ما ویل که آینه ده څومره ښه ده او دا د مینې په سبق نه پوهېدله دا د مینې په سبق نه پوهېدله اوس یې کړې ترجمه ده څومره ښه ده او د غربت پیرزو د دومره ډېره شوې د غربت پیرزو د دومره ډېره شوې هره ورځ زموږ روجه ده څومره ښه ده او بې لالچه مینه هر چا سره وکئ بې لالچه مینه هر چا سره وکئ دا د مفتو مشوره ده دا شعر بیا ووایه جي دا پکې نوی شعر دی ښه بې لالچه مینه هر چا سره وکئ دا د مفتو مشوره ده څومره ښه ده او لکه څنګه چې وي باجار وخت په سور کې لکه څنګه چې وي باجار وخت په سور کې زندگی مې دومره ښه ده څومره ښه ده او د یخنۍ شپه ده باران دی او یو زه یم د یخنۍ شپه ده باران دی او یو زه یم
بل هغه ده او ډیوه ده څومره ښه ده او نیامو ناسته د کچا زړه کوټه ده نیامو ناسته د کچا زړه کوټه د شروع کړې یې قصه ده څومره ښه ده او ما په ګپ کې ورته وویل وده کېږم دا په دې معنی خفه ده څومره ښه ده په نیم مخ باندې اوربلې راخور کړې په نیم مخ باندې اوربلې راخور کړې نیمه ورځ او نیمه شپه ده څومره ښه ده په نیم مخ باندې اوربلې راخور کړې نیمه ورځ او نیمه شپه ده څومره ښه ده بچې مونږ کره سپوږمۍ راکوزه شوې نه بیبي دا خو هغه ده څومره ښه ده بچې مونږ کره سپوږمۍ راکوزه شوې نه بیبي دا خو هغه ده څومره ښه ده یو مشتاق دی بلی یار دی او دیدار دی بلی یار دی او دیدار دی د غزل می دا مقطع ده څومره ښه ده